ستوري والمر الله واي الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امین الله شینواری سلامونه را لیږلي. د سلام نه یې وروسته لیکلي دي څوک چې الله او د الله رسول ته العیاذ بالله شکنځل کوي د هغه انسان جنازه کیږي که نه کیږي. څوک چې الله ته یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته شکنځل کوي دا انسان مرتد او کافر دی او د اسلام له دایرې څخه وتلی دی. چونکه دا کافر دی مسلمان نه دی نو د جنازې اهل هم نه دی چې کله دا مړ شي په دې باندې جنازه وشي. دا د جنازې اهل نه دی. د جنازې لپاره د مړي مسلمانوالی شرط دی. لکه چې فقها لیکي ومن شرائطه اسلام المیت. د جنازې د شرائطو نه یو شرط دا دی چې هغه میت به مسلمان وي. نو څوک چې د الله رب العزت په شان کې سپکاوی کوي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې سپکاوی کوي هغه مسلمان نه دی، هغه مرتد دی، هغه کافر دی، نو د جنازې اهل نشي کېدلی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې 209 صفحه کې لیکي چې د جنازې شرطونه شپږ دي. اول پکې ذکر کوي اسلام المیت، د مړي اسلام، که مسلمان و جنازه به پرې کیږي او که مسلمان نه و په کافر خو چا جنازه نه ده کړې. د علامه حسکفي رحمه الله د دې عبارت لاندې ابن عابدین شامی په رد المحتار کې لیکي ای ولو بطریق تبعیه لاحد ابویه او للدار او للصابی کما سیأتی. همدارنګه بحر رایق په دویم جلد کې 109 صفحه کې کتاب الجنایز کې او فتاوی هندیه په اول جلد کې 162 صفحه کې الفصل الخامس فی صلاة الجنازه په دې کې لیکي وشرطها اسلام المیت فلا تصح علی الکافر للآیه ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. د جنازې د شرائطو نه یو شرط دا دی چې میت هغه مړی به مسلمان وي. فلا تصح علی الکافر، جنازه په کافر باندې صحیح نه ده. ځکه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. د دې منافقینو او د کافرینو نه چې څوک مري په یوه د دې به هم ته جنازه نه کوي هیڅ کله. نو څوک چې د الله په شان کې یا د الله د رسول په شان کې سپکاوی کوي العیاذ بالله شکنځل کوي هغه مرتد دی، هغه کافر دی. که هغه مړ شي په هغه باندې جنازه نشي کېدلی، هو که توبه وباسي. امید ده چې الله رب العزت یې توبه قبوله کړي. که ښځه لري او وروسته دې بیا خپلې ښځې سره تجدید د نکاح وکړي. یم عجیب ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معافی الله. یم عجیب ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معافی الله. سترګې نه لرم زه څنګه پورته کړم سر په ګناه یم مجرم.